السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله مو خوشاله که ملګرو. یو کس پوښتنه کړې ده د سفر د مانځه په باره کې، د سفر مونځ یا د هغه نیت او اندازه چې څومره اندازې پورې سړی مسافر کېږي. نو اصل کې د ما په فکر د ملګری نوی ګروپ ته راغلی ده، نو دا مسایل مونږ ټول ګروپ کې ویلي دي. سفر هغه چاته مسافر ویلی کېږي چې له خپل ځای نه، له خپل کور نه یا له خپل د اوسېدو ځای نه دی داسې ځای ته اراده وکړي چې د ده او د هغه مقصد په مابین کې چې دی ورځي خپل کار ته یا یو ځای ته ځي 78 کیلومتره مسافه وي. 78 کیلومتره یا له دې نه زیات. 78 کیلومتره نه کم چې 76 کیلومتره مې نه مسافر کېږي. چې 76 کیلومتره پورې ځي هم دی به خپل مونځ کوي، پوره مونځ به کوي، مسافر نه ده. که 78 کیلومتره سو 9 او داسې پورته پسې مسافر زیاتو نو دی مسافر حسابېږي. دی اوس مسافر سو، خو که 15 شپو نه کمه اراده وه مسافرانه لمونځ به کوي. که 15 شپو نه زیاته اراده وه یقین باندې یقیني وه چې 15 شپو نه زیاتې کوي، بیا به بیرته خپل مونځ کوي، دی مقیم سو، نیت د اقامت کوي. او که معلوم نه و چې 15 به سي 14 18 میاشت زر به کار خلاص سي، وروسته به سي یا د بل چا په لاس کې و، نو بیا کله 15 نه وام وړي دی مسافر نه ده، دی مسافر ده، مسافرانه مونځ به کوي. که 15 نه وام وړي مسافرانه به کوي، ځکه معلوم نه ده. د اقامت نیت هلته کولی سي چې 15 نه زیاتې شپې کوي، خو یقیني وي. او چې یقیني نه وي، نن په سبا باندې کار وي، نن په سبا د بل چا په اختیار کې وي، د بل چا په واک کې یا چا سره کار باندې، نو که په ده 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې شوم دی به مسافري، دی نیت د اقامت نشي کوی. دا یو خبره. 78 کیلومتره د سفر اندازه ده چې 78 یا 78 نه زیات به د تا هدف وي. اوس مسافرانه مونځ کله شروع کېږي؟ د 78 ته چې ورسېږي هغه نه وروسته بیا دی مسافر حسابېږي؟ نه، چې کله ده له کوره حرکت وکړه، د خپل کلي نه، له خپل کلي له جومات نه یا د خپل کلي له بازار نه، د خپل کلي له متعلقاتو نه تیر سو، بس د مانځه ټیم ورباندې راغی، مسافرانه به کوي. که بیخي خپل کلي سره نږدې و، د خپل کلي جومات یا خپل کلي بازار کې و، خو په سفر روان ده، له کوره وتلی په سفر روان ده، خو ډېر نږدې د خپل جومات او خپل بازار کې مسافرانه به نه کوي. خو چې له خپل کلي او له خپل بازار او له خپل علاقې او له خپل متعلقاتو اوځي، نو بیا مسافرانه منسو ماسپښین ټیم ورباندې راغی، له خپل کلي او بازار او جومات او له خلکو نه 2 کیلومتره تقریبا لرې ده، نو مسافر سو. ماسپښین ټیم پر راغی، مسافرانه به کوي. دا اندازه سوه چې یعنې خپل کلي متعلقاتو نه دی تیر سو. بله خبره دا ده چې فرض مسافرانه مانځه کې 4 رکعتي فرض 2 رکعته کېږي. صرف په 4 رکعتي فرضو کې تغییر راځي، بس مازدیګر، ماسپښین فرض، ماخستن فرض، په دغو کې تغییر راځي. 4 رکعتي فرض 2 رکعته کېږي. 3 رکعتي فرض لکه ماښام هغه هم پوره کېږي، وتر واجب هم پوره کېږي. او سنت که چیرته د اطمینان حالتو په قرار او په آرام یو چیرته ورسېده، د یو چا کره، د خپل خپلوانو کره هلته شپه ورځ تېروله، نو بیا د سنت کوي. او که چیرته د بیړی وه، تریواري و، موټر ودرېده په لاره کې، یا د تریوار حالتو او خلک دته انتظار و یا تکلیف ورته، نو بیا که سنت پاتې سي خیر ده، پروا نه کوي. بل دا خبره چې نیت د مسافرانه څنګه کېږي. نیت ما تاسو ته مخکې ویلي و، د نیت په باره کې ما څو وارې دا خبره کړې. ته په جومات کې درېږي یا په کور کې درېږي، مسافرانه لمونځ کوې، په ځان پوهې چې د 2 رکعته فرض نیت مې وکړه مسافرانه، یعنې 2 رکعته د مازدیګر فرض کوم، بس دا د زړه نیت ده. د تا په نیت الله عالم ده، او تلیم په خپل نیت عالم یې، تلیم په خپل زړه پوهېږي چې 2 رکعته فرض د مازدیګر کوم،
الله دې په زړه باندې عالم ده چې ته 2 رکعاته فرض د مازدیګر مسافرانه کوي، که ته په ژبه باندې بیخي نیتونه کې پروا نه کوي. مطلب دا د ژبې نیت ډېر لازمي نه ده چې ته په زړه کې پوهې همدا د نیت ده. خو که بیا م وایه چې نیت کوم، نو بیا داسې ووایه چې 2 رکعاته مسافرانه لمونځ کوم د مازدیګر، اقتدا مې کړې ده امام پسې. که امام نو 2 رکعاته فرض لمونځ کوم د مازدیګر مسافرانه، 2 رکعاته مسافرانه د ماخستان لمونځ کوم، 2 رکعاته مسافرانه د ماسپښین لمونځ کوم، دغه نیت ده. بله خبره دا ده په سفر په باره کې چې بعضې خلکو ورته فکر هم نه یا بله ورځ یو ملګري پوښتنه مو کړه، که چېرته یو چا نه په سفر کې لمونځ قضا سو، د ماسپښین لمونځ قضا سو، مسافرانه ده 2 رکعاته په سفر کې تر قضا سو، سبا کور ته راغی، کور ته راورسېده، په کور کې ور په یاد سو چې ما په سفر کې د ماسپښین لمونځ نه و کړی، دی به اوس 4 کوي که به 2 کوي؟ دا پوښتنه یو ملګري کړې وه. دی به 2 رکعاته کوي. اگر که دی په کور کې ده، دې ته به نه ګوري چې زه په کور کې یم، دې ته به ګوري چې دا لمونځ د کوم وخت ده، لمونځ مسافرانه ده، لمونځ د سفرو، نو دی به 2 رکعاته کوي. همدارنګه بالعکس خبره راواخله، دی په کور کې ده، لمونځ د ماسپښین تر قضا سو یا د مازدیګر تر قضا سو، دی لاړه سفر ته، په سفر کې ور یاد سو چې ما د مازدیګر لمونځ په کور کې قضا و، نو په سفر کې قضایي راګرځوله، نو 4 رکعاته به راګرځوي. دې ته به نه ګوري چې زه مسافر یم، دې ته به ګوري چې دا لمونځ د کور لمونځ د اقامت لمونځ. دا مهمې خبرې وي. نور د سفر په باره کې بعضې جزئیات نور هم شته، هغه د موږ درسونه روان دي، انشاءالله هلته به اورئ.